د لوی او بخښونکي خدای په سپېڅلي نامه د ملي تلویزیون درنو لیدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. احسان الله کلیوال یم. پام مو کړئ د دې مهال خبرونو ته. د بلخ ولایت والي مولوي قدرت الله ابو حمزه چمتال ولسوالۍ ته د خپل سفر په ترڅ کې د یادې ولسوالۍ له مسؤلینو، شهیدانو کورنیو او مشرانو سره لیدنه وکړه. ښاغلي حمزه د ستونزو د له منځه وړلو ترڅنګ د ځایي چارواکو له کارکړنو هم ستاینه وکړه. د بلخ ولایت والي مولوي قدرت الله ابو حمزه دا ځلې چمتال ولسوالۍ ته سفر وکړ او هلته یې د اسلامي امارت مسؤلینو، مشرانو، علماو او د شهیدانو له کورنیو سره وکتل چې په دې کتنه کې په تیرو 20 کلونو کې د اسلامي امارت ځواکونو له مبارزو، کارکړنو او سرښندنو څخه ستاینه وکړه. ښاغلی حمزه همدارنګه د خپلو خبرو لړ کې د افغانستان اسلامي امارت د چارواکو په منځ کې د شهیدانو مقام لوړ وباله. د بلخ ولایت والي په یاده ولسوالۍ کې د مسؤلینو د فعالیتونو د بیانولو په ترڅ کې مسؤلینو ته امر وکړ چې خلکو ته د غوره خدماتو او د ښې حکومتولۍ د برابرولو په موخه د دین او شریعت له لارښوونو سره سم عمل وکړي. د بلخ ولایت والي همداراز د قرآن کریم د حافظانو د فراغت په مراسمو کې چې د همدې ولسوالۍ په یوه دیني مدرسه کې جوړه شوې وه ګډون وکړ او له فارغانو یې وغوښتل چې د اسلامي امارت د ارشاداتو د تحقق او د شریعت د تطبیق لپاره کار وکړي. په شمال زون کې د تجارت او صنعت ریاست مسؤلین د 200 تولیدي کارخونو د فعالیت خبر ورکوي. دوی وایي د ډاډمن امنیت او برېښناییزو ستونزو په له منځه وړلو سره په بلخ ولایت کې له 300 تولیدي کارخونو څخه کابو 200 کارخونې تولیدي فعالیت ترسره کوي. د بلخ ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلینو په دې ولایت کې د تولیدي فابریکو څخه د لیدنې پر مهال له نورو سوداګرو، پانګوالو او صنعتکارانو وغوښتل چې اوس د هیواد په کچه امنیت خوندي دی، نو ځکه په ټولو برخو کې د پانګونې زمینه برابره ده. ما 2 پارک صنعتی داریم در حدود 375 یا 385 فابریکه در اینجا ایداس است، بدون که فابریکات خرد و کوچکی که در فابریکات نساجی بلخ است، جنپرس است، تشبثات کوچک است که اونجا انگرها را کرا گرفتند، در خط تولید اونجا مصروف هستند. ما در 2 پارک صنعتی در حدود 280 چند فابریکه فعال داریم که همین عملا کار میکنن. د بلخ ولایت یو تن سوداګر وایي چې ملي سوداګر له ګڼو ستونزو سره سربیره بیا هم سوداګریزو فعالیتونو ته دوام ورکوي او د اسلامي امارت له چارواکو وغوښتل چې د ځایي سوداګرو لپاره لا زیاتې اسانتیاوې په پام کې ونیسي. محصولاتی که در داخل تولید میشه دولت اگر در این قسمت همکاری کنه که در سر گمرک‌ها یک ذره توجهش باشه. محصولی که اینجا تولید میشه از گمرک اگر وارد هم میشه باید یا مسئولیش بالا باشه یا در مجموع اگر وارد هم نشه ما میتونیم که ظرفیت تولیدی خود از 1 شفت میتونیم به 2 شفت 3 شفت اضافه کنیم که هم تعداد کارگر ما اضافه میشه. په بلخ ولایت کې د 2 دولتي تولیدي کارخونو سربیره په 2 صنعتي پارکونو کې څه باندې 300 خصوصي تولیدي فابریکې شتون لري چې له دې شمېر څخه څه باندې 200 کارخونې فعالیت لري. د وزلوبو په سیالیو کې چې څه موده وړاندې په کابل ولایت کې ترسره شوې د بلخ ولایت لوبغاړو 5م مقام خپل کړی و. یاد لوبغاړي د بلخ د ځایي چارواکو لخوا په ډالیو او نغدي مرستو وستایل شول. یاد مراسم چې د بلخ ولایت د بدني روزنې په ریاست کې ترتیب شوي وو، د یاد ولایت د بدني روزنې رئیس نور عالم البدر د وزلوبې لوبغاړي او چپاندازان وستایل. د بلخ ولایت د بدني روزنې رئیس زیاته کړه چې د یاد ولایت لوبغاړي په ټولو برخو کې ښه ځلیدلي او بلخیانو ته ډیر ویاړونه راوړي. د مراسمو په پای کې د بلخ ولایت د وزلوبې فدراسیون رئیس د وزلوبې لوبغاړي او د آسونو خاوندان په ډالیو او نغدو پیسو وستایل. درنو لیدونکو خبرونه همدومره و. تر بیا ښې چارې الله مومل.